د الله د رحمت موږ واورېدو د مسلمان چې مؤمن سړی زړی ژوندی غونې پې زیږ شي سترګې لمدې شي او د الله د رحمت کې تعجب وکړي چې څه پراخه مهرباني ده د هغه رب په آخره کې ته دا یو خبره وکړم دا نصیحت ځان سره ویسه خبره صرف د امیدونو هم نه ده ګورې عمل ته به ضرورت وي که نه کنه بس موږ نن خوشحاله شو موږ نن ډېر د امید خبرې واورېدې صحیح ده موږ خوشحاله شو زموږ ذهن کې دا خبره هم ده چې رب العالمین ګوره حساب هم کوي که ستا سوچ جنت ته ځي که نه نو جهنم هم شتي او که ستا سوچ د الله مهرباني ته ځي نو عذاب هم شتي هر طرف ته سوچ کوه صحیح ده زما او ستا د محنت چې دی دا دومره نه دی خو ما بل ورځ تاسو ته ووایي که نه چې څه نه څه خو به کوو که نه څه خپې لاس خو وال غواړي که نه داسې خو بلکل نه کېږي چې ما ورته خپه په خپه باندې واچوم زه به تاسو ته یو قصه ذکر کوم امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړې ده هغه د بعضو نیکانو خلکو نه ذکر کړې ده داسې دې مثال ته سوچ کوه ښه مثال هغه دا دی چې وی په دې نیکانو خلکو کې یو کس و هغه په یو کوڅه روان په یو محله کې په یو کوڅه روان نو دې کوڅه کې یو کور و د دې دا ور کولاو کړی شو ماشوم ترې بهر ته راوویستی شو لکه چا چې دا ماشوم راوویستو چې زه وځه بهر ته هغه ماشوم راووت او جاړي او بیا به نه کوم او بیا به نه کوم مور ورته وځه وایي تر دې چې هغه مور یې پسې هم راووته او دی د دې دروازې نه وشوه خیال م کړی دا داسې کېږي واړه موږ سره هم داسې شوي دي موږ یې اوسېنو چې له وړو سره کېږي مور یې راوباسي نو بیا یې د دې دروازې نه د درشل نه هم وزغلی زه یې ورکېږه دې ځای وایي هغه ماشوم لا او هغې پسې ور رابند کړو ور یې پسې ټاله کړو ماشوم ووتو نو دی ورته ګوري دا نیکعمله سړی او په هر څه کې ګوره د نیکانو خلکو په هر څه کې سوچي او د هغې نه عبرت او درس لري حالانکې دا قصه زموږ په مخکې څو پیرې به شوي او زموږ سره څو پیرې شوي موږ چېرته دا سوچونه نه دي کړي موږ خو دا یو قصه ده مور ماشوم ویستو خبره ختمه شوه دې کې ته موږ ته څه بیانوي بیانوم درته دا وي دغه ماشوم روان شو سجي پورې لاړ اراده و چې بس کله سړی ځان باتور کېږي نه چې نور دې کور کې نو اوسېږم در کوئ ستاسو دا خوراکونه نه خورم او ستاسو دا ځان داسې تکړه کړي او چې لږ داسې اخوا لاړ شي که نه یا یو شپه دوی بهر تیر کړي نو بیا طریقه وله اوس نه ورځي چې واپس څنګه راشي د دې دو غټې ویلې نو بیا کله تره سره رابطه کوي او کله ماما سره او کله مور سره که ته بابا ته ووایې او که ته دادا ته ووایې نو دې مور چې کله دی وشړو دی لاړ سزي پورې اوس دا کس ورته ګوري چې دی څه کوي دا ماشوم نو بیا ودرېدو سوچ یې کو نو واپس راغی دا سوچ یې وکړو چې لکه ځي چېرته چېرته ځي ځای خو نشتي وی واپس راغی وی چې واپس راغی نو هلته مور خو پسې ورټاله کړه پرېښودوی نه نو د دغه دروازې په دې چوکاټ کې او دغه درشله کې دغه ځای کې پرېوتو او ستړی شوی وخت یې بهر ډېر تېر کړو نو دغه ځای کې ویده شو وی چې کله دی ویده شو نو څه وخت بعد یې مور ورکړه د مور کله زړه دا کېږي هغې خو داسې کېږي دا مور سړی وشړی خو بیا یو ته ټلیفون کې هغه هلک دروتی دی او بل ته ټلیفون کې هلک دروتی دی دا شان پلار ومي خو څه وکړي خو کله پلار دا غواړي چې زما بچی داسې لاړ شي کله مور غواړي نو دا مور یې بیا راووته ننداره یې کوله چې هلک کوم ځای ته لا چې راووته هغه دغه ځای کې پروت دی ویده دی دا یو ناشنا منظر دی نو وی داسې راپرېوته پیسمه د مینې نه
او جوخې ځان سره نیولی او دا مخ وله ښکلی او دا سر وله ښکلی او یې ورته وي چې زویه ته زما نه چېرته ځې ته ځې چېرته او زما نه علاوه بل څوک دی تاله به ځای درکړي ته چېرته ځې ما درته نه ویلي چې زما مخالفت مه کوه زما نافرماني مه کوه ګورې چې کله ته زما خبره دا ورته مور ناشنا خبره کړې زه به دا نقطه تاسو ته بیانوم وایي ګوره کله چې ته نافرماني وکړې که نه او زما خبره نه منې نو هغه ډک زړه زما چې هغه د مینې او شفقت نه ډک دی هغه بیا تا ته غوسه شي او تاله زه سزا درکوم ته پې ما مجبوره کړي وایي دا نیک سړی چې کله واپس راغی شاګردانو ته قصه وکړه وایي زموږ دغه حل دی د الله د در سره بل ځای نشتی بس دغه در کې پراته یو الله ته که الله راته دغه در دروازه کولاو کړه قبول یې کړو جویي به که نه دغه در کې پراته وي نو زموږ بل ځای شتي د الله نه له څوک شتي چې موږ له ځای راکړي زموږ دا سختې ختمې کړي موږ له رزق راکړي موږ له بچي راکړي موږ له روغ صحت راکړي څوک شتي الله نه علاوه نو بیا ولې ما ورته ولې د هغه د در نه لرې تلي یو هغه ماشوم خو پوه شو چې د دې در نه علاوه زما بل در نشتي ما ورته پوه نه شو په دې باندې چې د الله د در نه علاوه ګوره زموږ بل در نشتي هسې هغه مور ورته څه وایي ګوره خیال هم دی د مخلوق ځان له مثال دی خو هسې پوه کولو لپاره د الله خو اوچت مثال دی هغه مور ورته وایي ګوره وایي کله چې ته زما ونه منې نو زما هغه ډک زړه د مینې محبت نه چې کوم ډک دی هغه ته مجبوره کړي چې تا له سزا درکړي رب العالمین څومره مهربانه باچا دی مهرباني ذکر شوه خو موږ کله ناکله په دې ګناهونو پورې دومره ونښلو چې هغه مهربانه رب موږ ته غوسه شي موږ ته په غضب کې شي او موږ له عذاب راکړي پوه شوې د دې نیک سړي په دې خبره باندې الله خو مهربانه دی خو دا مهربانه رب کله یو بنده له عذاب ورکوي چې دا بنده خطې په ګناهونو پورې دی که نه دې رب وله څومره موقع ورکړي دی ورکوي وله خو هغه نښتی دی چې نه زه خو کومه ګناهونه زه خو کومه نافرمانیانې زه خو لرې کېږم د دین نه نو چې ته پورې نښتی او الله موقع درکړې او درې کړې او درې کړې نو هغه رب به دلم بیا یو ورځ عذاب درکړي هغه رب به هم تا ته په غضب کې شي خپل رحمتونه به د باندې څه کړي هغه به د باندې بند کړي دا مې په آخره کې تاسو ته دا قصه ذکر کړه چې ګورئ صحیح د الله مهربانه دی خو دا نه چې ما ورته نښتي یو نښتي یو نښتي یو په ژبه یې نه وایو خو دا حال هم دا وایي چې ای مهربانه ربه صحیح درته مهربانې خو به موږ عذاب راوله بچه به خو څوک داسې نه وي خو د حال نه معلومېږي اوس سهار ماښام سړی ګناهونه کوي د څه مطلب دی دا مطلب یې نه دی خو دغه مطلب یې دی نو دا قصه وه د هغه چا چې اخرنی به ننوځي جنت او الله دې هغه وخت زموږ نصیب کي چې دی په جنت کې هلته وینو دا چې موږ د چا قصه واورېده دی هلته په جنت کې وینو او هغه د جنت هغه ماحول او هغه مزې چرچې الله دې زموږ په برخه کي او الله دې زموږ د مور او پلار په برخه کي زموږ د بچو زموږ د ښځو زموږ د خپلوانو په برخه دې کي او رب العالمین دې موږ د خپل در نه نه شړي او الله رب العزت دې په موږ باندې رحمتونه راووروي او رب العالمین دې موږ د ګناهونو نه بند کړي او الله دې موږ له د نیکیانو د کولو توفیق راکړي هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد